تاریخ دوه قسمه وي، یو وي شاندار تاریخ او یو وي شرمېدلې تاریخ. نو ما په خیال دواړه تاریخونه کتل ضروري دي، ځکه چې د شاندار تاریخ سره زمونږ حوصلې لوړېږي، زمونږ جذبات لوړېږي، مونږ د یو نوي راتلونکي یو نوي مستقبل دپاره یو بهترین لایحه عمل جوړولی شو، او د شرمېدلي تاریخ نه مونږ زده کړې کولی شو، هغې نه مونږ ځان بچ کولی شو، او په آینده کې او که چېرته مونږ د دې تاریخونو نه خبر نه یو نو مونږ به هغه زړې تجربې یو ځل بیا ترسره کوو کوم چې مونږ د ناکامۍ سره مخ شوي یو، کوم چې مونږ حالت یا د قومونو حالت د ناکامۍ طرف ته مایل کړي وي. نو باید مونږ د تاریخ وګورو او د تاریخ نه زده کړې وکړو، او د خپلو اتلانو د خپلو نیکونو د دواړه قسمه تاریخونو نه ځان خبر کو، او تر څو پورې چې یوه معاشره د دې تاریخونو د خپل تاریخ نه خبر نه وي، یو قوم د خپل تاریخ نه خبر نه وي، تر هغې پورې هغې مستقبل ته چې کوم دی مستقبل ته خپله یوه منصوبه بندي نشي کولی.